السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل به تاسو ته مخاطب شوم. حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې روزو به خوشاله به زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته خپل شین ویډیو راوړم د واتس اپ په باره کې چې واتس اپ اکاونټ به موږ څنګه ډیلیټ کوو. اکثر خلک موبایل چینج کی یا نمبر چینج کوي او هغه ته دا پته نه لګي هغه بالکل او تاسو وایي چې یار د شته نمبر نه زمونږ د اکاونټ ډیلیټ شي او اکثر دا سی چې خلک پوهیږي نه او دا ټول اکاونټ اپلیکیشن ډیلیټ کی او بیا را ډاونلوډ کوي. نو دا طریقه به تاسو څنګه زده کوئ دا طریقه به تاسو ته ښیم. بالکل تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو سکیپ کوئ مو او که زموږ په چینل کې نوی زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خواږه به غنټې نشان باندې کلیک وکړئ په حال باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو ډیر ټایم نه ځای کوم زم د ویډیو په طرف تاسو ته بالکل دا ټوله طریقه ښیم. بالکل په اسانۍ سره تاسو دا طریقه زده کولی شئ. تاسو به راشئ خپل موبایل کې واتس اپ ته تاسو په موبایل کې واتس اپ ته راځئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به له پاسه به تھری ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په تھری ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې بالکل راشي په دې اخر باندې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو بالکل په خپل په دې لپاسه دا چابي نشان ورکړی دی په دې اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشي ډیلیټ مای اکاونټ. تاسو په دې ډیلیټ مای اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې ډیلیټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دلته کې تاسو وایي چې چینج نمبر تاسو نمبر چینج کوئ نو هم چینج کولی شئ او که نمبر چینج کوئ نه او لاندې بالکل تاسو چې کوم نمبر باندې د آی ډي واتس اپ د کوم اکاونټ چې تاسو هغه نمبر بدلته کې خپل په دې ځای کې په دې فون په دې ځای کې به فون نمبر خپل ایډ کړئ چې به کوم نمبر د اکاونټ د واتس اپ د اکاونټ نو دا چې کله تاسو خپل نمبر ایډ کو نو لاندې به راشي د سور کوم نه چې د ډیلیټ مای اکاونټ په دې باندې بالکل تاسو کلیک ولې. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره بالکل د واتس اپ هغه اکاونټ چې دا بالکل ختم کړی شي. نو په دې طریقه باندې تاسو د واتس اپ اکاونټ په اسانۍ سره ختمولی شئ او امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شي لایک لازمي ورکړئ او شیر کړئ خپل ملګرو سره لازمي او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خواږه به غنټې نشان باندې کلیک وکړئ په حال باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول راورسیږي. والسلام.